السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ټولو ملګرو ته سلامونه. امید لرم چې ښه به ملګرو. څنګه چې تاسو ته پته په 15 سپتمبر باندې چې کوم د سعودي ایرپورټ دپاره چې کوم فلایټونه کولو شوي دي د مسافرو دپاره، کم ملګري چې په پاکستان کې وي، یعنې کم مسافر چې په چوټۍ راغلي چا د شپږو میاشتو په ځای 9 میاشتې، چا بلکې کال پوره شو تقریبا داسې ده، او چا د 5 میاشتو په ځای پکې 10 میاشتې تېرې کړې. نو د هغه مسافرو واپسي چې کومه ده ډېر زیات په ټینشنونو کې، اور یو مسافر چې یار دا به کېږي څه، بهرحال الله هغه مسله چې کوم ده حل کړه. خو اوس بل یو مسله مخې ته راغلې ده، کومه تاسو چې سوچ وکړئ یاره یو طرفه ټیکټ چې کوم وي، زما چې څومره خیال دی 50,000 یا 40-43,000 په دې منځ کې، د 40 نه 50,000 په دې منځ کې چې کوم دغه عام ټیکټ وي. اوس چې کله په 15 سپتمبر باندې ایرپورټونه کولو شو، نو د هغې سره سره چې کوم دی ټیکټ هم په بره باندې لاړه کولو شو، یعنې څنګه کولو شو په 1,20,000 او یا په 1,10,000 په دې باندې چې دی یو طرفه ټیکټ شو. یعنې لکه په 50,000 چا ځانه د یو طرفه بوک کړی دا دواړه طرفه نه، اوس په پسې تقریبا 40,000 روپۍ نورې ورکړي، نو بیا به هلته ټیکټ میلاویږي. او د کم جاز ټیکټ د پی آی آی ټیکټ په ته په 1,10,000 1,20,000 باندې میلاویږي. هغه هم په ډېرو منډو تړلو باندې، یعنې په سفارشونو باندې چې یاره په دې کې ګزارو شي او غیره، په ایجنسیانو په ګرځېدو باندې چې یاره کم ایجنسي کې ټیکټ ارزان دی. نو خاص کر موږ سوچ وکړو حکومت له پکار دی چې یاره څنګه چې وبا په دې مسافرو باندې راغله، په سعودي کې حالات خراب شو او د ډېرې مودې راڅخه خراب، تقریبا چې ټول مسافر چې هغه په دیرو کې ناست وو، د چا سره د خوراک څښاک دپاره بلکې انډیوالیانې چې کومې د دیرې خرچې چې کومې یا وغیره هغه د چا سره نه وي. او کوم چې دلته پاکستان ته راغلي دي، یعنې په چوټۍ باندې راغلي او هغو باندې یو دم هغه ایرپورټونه بند شو، نو د ډېرو خلکو پکې نقصانونه هم شوي دي، ډېرو ملګرو پکې قرضې هم کړي دي، د چا سره چې څومره پیسې هغه خو دلته په پاکستان کې وخوړې. نو اوس د ډېرو ملګرو سره پکې ټیکټ چې دی هغه هم نشته. اوس پکار دا د حکومت ته چې لاول خو له پکار دا وه چې یاره دا مسافر کوم دي دا پرې بوځي، چې خپل یو طرفه پرې بوځي، ځکه چې اسیم هر څه خساره و د کرونا وایرس هر څه خساره کړي. نو خیر که دا لږ نقصان نور شی، خو چونکې د پی ټی آی چې کوم نیم سپورټر دي هغه مسافر دي، ځکه چې په اوټونو کې مسافر چې کوم دی ټیکټونه اخیستي او راغلي وو د اوټ دپاره، د یو اوټ دپاره د عمران خان دپاره راغلي وو چې یاره عمران خان کامیاب شي. او دا اوس هغه عمران خان دی کوم چې په مسافرو بیخي ایکشن دې طرف ته به هم د خیال توجه به وي چې او یاره ټیکټ ګران دی، یعنې په دومره قیمت باندې ټیکټ دی، خو د هغې باوجود بیا هم چې کوم دی نه څه ایکشن څه نه اخلي چې یاره په دې ټیکټ کې لږ کموت راشي یا لږ ارزانتیا پکې راشي. ځکه چې اوس یو سړی راغلی دی، هغه 9 میاشتې دلته تېرې کړي دي، هغه چې هلته څه ګټلي، دلته چا لږې خواریانې کړي دي، چا څه کړلي، چا مطلب ودونه وغیره د زامنو د لوڼو د چا هغه ته په هغو کې خرچه شوي دي. اوس د چا سره دومره پیسې نشته چې یاره ټیکټ که د چا سره وي، نو د هغه زوړ حساب ټیکټ په وي لږ، یعنې 40 نه 50,000 روپو پورې، او هلته ټیکټ دی په 1,10,000 په 1,20,000، نو هغه به پسې د 80,000 روپۍ نورې د کوم ځای نه ګوري. هلته کې نور چې کوم دی خلک دلته پاکستان کې ځان د مسافرو زیاتتر د دکاندارانو پې قرضې دي، نور وغیره د کور اشیان چې کوم دي د هغه چې کوم لګي د هغې پې قرضې دي، ځکه چې ایرپورټونه بند شو. هغو خو په تمه د دې چې یاره واپس په ځو بیا به خپل کار روزګار کوو. اوس چې هلته هم لاړ شي، نو هلته به بیا زما چې څومره خیال ټیسټ په وله یا کوي یا به نه کوي، بهرحال یا باسې یو خبره چلېږي چې یاره ټیسټ به کوي، دې ته به 15 ورځې ناستې. کله چې دی لاړ شي نو کېدای شي هغه کم کپیلان چې وو، کم هغه هندوان چې یادېږي، هغو به کېدای شي د دوی په ځای ځان له چېرته نوي کسان لګولي، نو دوی چې لاړ شي زیاتتر پکې داسې وشي چې یاره واپس یې کړي، خدای مګر راونه لېږي، نو دا نقصانونه به بیا وشي. نو د ویډیو مقصد مې دا و چې یاره حکومت له پکار دا دي چې خامخا د دې مسافرو څه آواز اوچت کړي، یاره دا ټیکټونه دي ورته په زوړ ریټ باندې ولګوي، یعنې کوم چې عام ریټ و د دې وبا نه مخکې چې کوم قیمت و د ټیکټونو چې دغه ورته ولګوي، نو هم به ډېر ښه وشي. ځکه چې د چا سره 1,10,000 1,20,000 روپۍ چې د چا سره په دې ټایم باندې نشته. او ایجنسیانو ولته هم زموږ خواست دی یاره که چېرته دا ستاسو د طرف نه ګرانې، نو کوشش وکړئ چې یاره د مسافرو پکې څه نه څه لار وباسئ چې دا ټیکټ دا پې ارزان شي او خلکو ته مشکلات چې کوم دی اسان شي، او هلته لاړ چې خپل کارونه بیا وکړي، نو حالات به انشاءالله ورو ورو سیټ کېږي. خو د ټیکټونو مسله وه، نو مسافر چې دی ډېر زیات پریشان دی چې یاره دا دومره پیسې به د کوم ځای نه راوړو. نو حکومت له پکار دا دی چې یاره د دې مسافرو څه نه څه غږ اوچت کړي، په دوی څه ایکشن واخلي.